والوالدات او میندې یرضعنا پکار دي چې پی ورکړي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله پورا لمن اراده دا حکم د هغه چا دی چې غواړي ان یتم الرضاعه پورا کول د پیو د څښلو موده وعلى المولود له او په پلار باندې رزقهن د هغوی خوراک دی وکسوتهن او جامې دي د هغوی بالمعروف په ښې طریقې سره لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکولی چاته الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق لا تصغر والدتم تکلیف به نشي ورکولی مورته بوالدها د هغې د بچي په وجه ولا مولود له او نه پلار ته بوالده د هغې د بچي په وجه وعلى الورث او په وارث باندې هم مثل ذلك پشان د دې نقطه ده نفرده فإن اراده پس کچری دا وغواړي فصالا مور پلار ان تراض منهما خلاصول د دې دواړو پر رضامندي وتشاورن فلا جناح او مشورې سره نو سس نشته ګناه که څنګه ګناه نشته علیهما په هغوی دواړو وإن اردتم او کچری غواړئ تاسو ان تسترضعوا چې دا ونیسئ اولادکم د خپل اولاد دپاره فلا جناح علیکم پس نشته هیڅ ګناه په تاسو اذا سلمتم هر کله چې وسپارئ تاسو ما آتیتم هغه څه چې ورکړي مقرر کړي دي په تاسو بالمعروف په دستور مطابق واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې الله په هغه څه تاسو چې کوئ ښه ګوري والذین او کوم خلک چې یتوفون چې مړه شي منکم له تاسو نه ویذرون او پرېږدي دوی ازواجن ښځې یتربصن پکار دي چې انتظار وکړي بانفسهن 4 اشهر وعشره په خپلو ځانونو 4 میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسیږي اجلهن خپلې نیټې ته فلا جناح پس نشته ګناه علیکم پتاسو فیما فعلنا په هغه څه کې چې وکړي هغوی فی انفسهن په خپل حق کې بالمعروف د دستور مطابق والله بما تعملون خبیر او الله دغه سنه چې تاسو کوئ ښه خبردار دی ولا جناح نشته ګناه علیکم پتاسو فیما په هغه څه کې عرضتم به چې اشاره وکړي تاسو ته په هغې سره من خطبة النساء د نکاح د هغو ښځو ته او اکننتم یا پټ کړي وي تاسو هغه فی انفسکم په خپلو زړونو کې علم الله عنکم الله تعالی علم دی په تاسو ستذکرونهن ضرور ذکر کوي داغي ولکن لا تواعدوهن لیکن مکوي وعده د نکاح سرن داغوی سره پټه الا ان تقولو مگر دا چې وکړي قولا خبره معروف غره ولا تعزمو او اراده مکوي عقدة النکاح د عقد د نکاح حتی یبلغ
یبلغ الکتاب تر هغې چې ورسیږي عادت ته عجله مقرر وخت پورې. وعلمو پوه شئ ان الله چې الله یعلم پوهیږي ما فی انفسکم هغه ستاسو چې په زړونو کې دي فاحذروه نو هغوی نه ویریږئ. وعلمو او پوه شئ ان الله چې الله غفور حلیم بخونکی بردار دی. لا جناح نشته څه ګناه علیکم پتاسو ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو د هغوی ته لاس هم نه وي لګولی او تقرضو لهن او نه مو مقرر کړی وي د هغوی دپاره څه مهر ومتعوهن هغوی ته څه سامان مو ورکړی وي علی الموسع په مالدارۍ باندې قدره د خپل طاقت مطابق وعلی المقتر قدره او په تنگ دستي باندې د خپل حیثیت مطابق متاعا څه سامان بالمعروف د دستور مطابق حقا علی المحسنین لازم دی په نیکانو باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچری طلاق ورکوي تاسو هغوی ته من قبل وړاندې له دینه ان تمسوهن چې لاس یې وروړی وي تاسو هغوی ته وقد فرضتم مقرر کړی وي تاسو لهن د هغوی دپاره فریضة مهر فنصف نو نیمه ما فرضتم د هغه څه چې مقرر کړي وي تاسو به الا مگر ان یعفونا دا چې وبخي دې ښځې او یعفو الذي یا معاف کړي هغه سړی بیده عقدة النکاح په لاس د هغې کې چې عقدت د نکاح دی وان تعفو او چې بخنه وکړي تاسو نو اقربو نو زیات نږدې دی للتقوا پرهیزګارانو ته ولا تنسوا الفضل او مه هېروئ احسان کول په خپل منځ کې بینکم په خپل منځ کې ان الله بېشکه هغه بما تعملون بصیر هغه څه چې تاسو کوئ ښه ګوري. حافظو حفاظت کوئ علی الصلاة د ټولو منځونو والصلاة الوسطی او د منځني منځ وقومو ادرېږئ لله الله ته قانتین په عاجزۍ سره. فإن خفتم پس کچرې ودرېدلي فرجالا پس مونځ وکړئ بیا او رکبانا یا سواره فإذا امنتم بیا کله چې په امن شئ فاذکروا الله نو یاد کړئ الله کما لکه څنګه علمکم چې ښودلي وي تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه څه چې تاسو پرې پوی نه وئ. والذین او هغه خلک یتوفون چې مړه شي منکم له تاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجا ښځې وصیة لازواجهم د هغوی دا وصیت کوي خپلو ښځو دپاره متاعا د خرچ الی الحول یو کال پورې غیر اخراج بغیر د کور نه د ویستلو. فإن خرجنا پس کچرې هغوی خپله وځي فلا جناح نو پس نشته ګناه علیکم پتاسو فیما فعلنا په هغه کې چې هغوی وکړي فی انفسهن په خپل حق کې من معروف په مناسب طریقه والله الله عزیز غالب دی حکیم خاوند د حکمت دی. وللمطلقات او طلاق شویو ښځو ته متاع خرچ ورکول پکار دي بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المتقین په پرهیزګارانو.
كذلك دغشان يبين الله لكم بیانوي الله تاسو د پاره آیاته آیاتونه خپل لعلکم چې تاسو تعقلون پوه شئ